واه تازه نوې او په زړه پورې خبر افغان 11 لوبډلې د متحده عربي اماراتو 11 لوبډلې نه سرمنې ویستل دا چې څه ورسره وکړل او ستره بریا یې څنګه لاسته راوړه دغه ویډیو کې راسره هر څه وګورئ ګرانو مینوالو السلام علیکم نن د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د افغان 11 او متحده عربي اماراتو 11 لوبډلو ترمنځ شل اوریزه دوستانه لوبه ترسره شوه چې په پایله کې افغان لوبډلې سیالۍ لوبډلې ته د 14 منډو په توپیر ماتې ورکړه د لوبې د پچې په ګټلو سره افغان لوبډلې لومړی توپوهنه پیل کړه چې 19 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوسېدو 115 منډې ترلاسه کړې او له منځه یې ګلبدین نایب په 33 حضرت الله زازی 21 او اصغر افغان 13 منډې وکړې ورپسې د متحده عربي اماراتو 11 لوبډلې د توپوهنې پاڼۍ پیل کړه چې په ټولو شل اورونو کې د اوو لوبغاړو په سوسېدو یوازې 122 منډې ترلاسه کړې او د افغان لوبډلې هدف یې پوره نه کړی شو د افغان توپ اچوونکو له لورې فرید احمد نوین الحق او ګلبدین نایب دوه او عظمت یوه وکټه ترلاسه کړه او خپله لوبډله یې بریا ته ورسوله نو الله دې وکړي چې افغان لوبډلې همداسې بریالۍ اوسیږي نو دوستانو لاندې په کمنټ کې ښکلی نظر راسره خپل هم شریک کړئ تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ